پشته ښځې سره په بازار کې ډیر غلط کار وشو. د یو داسې ښځې واقعیا چې د اختر په شپه د کور نه وتلې وه، دې لپاره چې سودا راوړي، خو بیا ورسره هلته څه وشول، یوه ډیره عبرتناکه واقعیا ضرور وګورئ. قدرمنو، نن سبا د وبا حالات دي، نو اکثر په ځینو ښارونو کې اوس هم څو ورځې لاکډاون وي. خو د تیر اختر د شپې یوه قصه موږ ته یو ملګري وکړه چې کله د اسلام آباد په ښار کې یو دم د شپې ناوخته د اختر اعلان وشو، نو ټولو خلکو وارخطا د بازار اړخ ته مخه وکړه چې د اختر لپاره سامانونه واخلي، ځکه چې د ټولو خلکو دا سوچو چې یو ورځ روژه اوس هم شته دی او اختر به بله ورځ وي. خیر چې کله اعلان وشو، نو دغه کس وایي چې زه هم د بازار اړخ ته لاړم چې ومې لیدل بې شمېره ښځې او سړي راوتلي دي چې بیخي په بازار کې د ګرځېدو شان نه و، او ډېر ښځې او سړي یو بل پسې دومره جوخت او یو ځای روان و چې قدم په قدم باندې یو بل سره لګېدل چې د ښځو عزتونه پکې لوټ شول. دا منظر بالکل د حیرانتیا او په هغه مور او پلار او خاوندانو باندې مې هم د حیرانتیا اظهار وکړو چې خپلې لورګانې یا ښځې په داسې حالت کې راپرېښې وي، ځکه چې د افسوس خبره وه جوړه ښځې راوتلې وې او په بازار کې داسې ګرځېدې ته به وایې چې ورځ وي او هېڅوک هم بازار کې نه وي. خو حال دا چې دغه د شپې د 12 نه هم اوښتې وې ناوخته او سړي هم په دې نیت راوتلي وو چې خپل هوس سوړ کړي. دغه کس وایي چې ما سودا وکړه او واپس راغلم، خو ذهن کې مې دا نقشه ګرځېده، نو ځکه مې دا خبر تاسو سره شریک کړو چې ټول خلک خبر شي چې بازارونو کې نن سبا څه روان دي. قدرمنو، واقعا چې افسوسناک حالت دی چې د خپل کور د ښځو څوک دومره هم فکر نه ساتي او هغوی داسې راپرېښي وي چې هر څه کوي نو خپله مرضي وي. دا واقعا د سترګو لیدلی حال و، خو داسې حالت یوازې په اسلام آباد کې نه بلکې په پېښور او نورو ځایونو کې هم کیږي، نو ډېر زیات احتیاط کول پکار دي او هیڅکله هم داسې نه دي کول پکار چې ښځې د شپې او یا د ورځې داسې ګرم بازار ته پرېښودل شي، ځکه چې ډېر مشکلات پیدا کولی شي. امید لرم چې د پښتو پوسټ دا ویډیو به ستاسو خوښ شوي وي.